د مړي مچول دا جائز دي. حضرت عثمان ابن مسعود چې په اول مهاجرینو کې وفات شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضعي ورور و، پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی مچ کو د سترګو مبارکو نه اوښکې بهېدې. صدیق اکبر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ، جامې بدلې کړې، کفن برسېره څادر په پروت و، چې راغی مخ یې په لوڅ کو او ښه ډېر یې په وژړل، په ټنډه مبارکه باندې مچ کو. حضرت نبی علیه السلام هم په ده بکا بکا ان طویلا ډېر یې په وژړل په حضرت عثمان او مچ کو. دغه ځای نه دومره خبره هم ثابته شوه، یو خو مچول د مړي دي، بل د مړي مخ لوڅول او ورته کتل دغه جواز هم وای راغی، ځکه چې دا په کفن کې پټ و چې نبی علیه السلام راغی مخ یې لوڅ کو او په ویم ژړل مچ یې کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک پټ و، صدیق اکبر رضی الله عنه راغی مخ مبارک یې د لوڅ کو او په لوڅ مخ باندې بیا ورټیټ شو، په دغه ځای باندې وینیو او مچ یې کو او په ویم ژړل. نو تقبیل د مړي هم جایز ده. دلته اوس یوه خبره چې مخکې موږ تاسو لږ کړې وه، د مړي تقبیل خو جایز شو، د قبر د مړي تقبیل څنګه ده؟ امام احمد صاحب قول خو مخکې ویلو چې د نبی علیه السلام د قبر مچول هم جایز، د منبر هم جایز. دلته یو مزید خبر بله نقل کړی، وایي د والدینو د قبر مچول جایز دي. هلته خو موږ تاسو خبر کې کړې وه چې د قبر مچول نشته، د منبر مچول نشته، خو دلته یې لیکلي دي چې د والدینو د قبر مچول جایز دي، چې د والدینو قبر مچوي دا جایز دی. د امام احمد صاحب په رایه د نبی علیه الصلاة والسلام د قبر مبارک مچول دا جایز دی.